الحمد لله نستعينه ونستغفره ونهديه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. زما د ایمان او د کلمې ورونو، نن د اسلامي اقتصاد دیارلسمه برخه وایو او نن د دیارلسمې برخې په باره کې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې د دې عنوان یادونه 9 ځایه کړې ده چې هغه تجارت او عروض باندې زکات دی. فرمایي الله تعالی: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله بكم رحیم. آیات 29 سوره نساء، 29 آیات سوره نساء. فأما من أعطى إن السوره الليل وسپاری پاری سیوم یعنی دیرشم سپاره ده او د 15 آیات نه تا آیات 10 آیات پورې الله جل جلاله عمومي او فرمول عمومي او خودنه کوي او الله جل جلاله د حسن معیشت دپاره او د خپل ځان د ایمان د تصدیق دپاره او د دې لپاره چې د غرباو فقیرانو لاسنیوی وشي او د یتیمانو سره خپله هغه ښېګڼه وشي کوم یو چې د یتیمانو په ضرورت باندې. نو فرمایي الله جل جلاله او ورته ښایي چې لار دغه د نیکۍ او نیک کار په دنیا کې دغه دی او د آخرت ثمره جنت دی. او په دنیا کې کوم یو شی چې غلطه لار ده او کږه لاره ده او منکسره لار ده او منحني لاره ده، صراط المستقیم نه دی. هغه لاره ده چې خلکو ته ازار ورکول دي، د هغوی نه ځان ساتل دي، یتیم فقیر په اجتماع کې نه پیژندل دي، ټولنه د فقر سره مخامخ مګر په خپله باندې ښه موړ او غني او د خپله د هر څه فساد دپاره آماده او خپل مال اضافه کول دي. نو الله جل جلاله په دې مختصر او ښایسته آیاتونو کې فرمایي: فاما من اعطى واتقى. هغه چا چې ورکړه وکړه او د الله نه ویرید، الله نه یې ویره وکړه او د فقیر لاسنیوی وکړه، د یتیم لاسنیوی وکړه، وصدق بالحسنى او په هغه څه باندې چې شریعت راوړي دي او مذهب راوړي دي په هغې باندې تصدیق وکړه او یو پوره او مکمل مسلمان شو، د ایمان خاوند شو. فسنیسره لليسرى. الله ورته وایي فرمایي پس دلته دا فی د حتمی ضرورت دپاره راغلی، الله جل جلاله به حتمي او ضروري فسنیسره لليسرى. دې ته به هغه لاره اسانه کړي کومه یو باندې چې دی ځي، یعنې دې دپاره به ټول امورات د ژوند اسانه کړي او جنت ته به په هغه لار باندې ځي کوم یو چې په دنیا کې د کسب کړی دی. واما من بخل واستغنى. او هغه څوک دویم کس چې هغې بخل وکړه او استغنا یې وکړه او چا باندې پروا ونه کړه او ځان ته یې انانیت او یو ضمیر راجع کړ او ځان یې فوق العاده وګڼه د نورو ټولو خلکو نه او د یتیم او د فقیر پروا یې ونه کړه، د اجتماع د ټولنې دپاره یې کوم کار ونه کړ، خیریه او ښېګڼې یې ونه کړې. وکذب بالحسنى. نو دې په حقیقت کې دا وکړه چې د هغه کوم شریعت او ایمان چې دی د هغې سره یې جفا وکړه او هغې باندې دروغ وویل، د هغه شریعت او مذهب دپاره دې خیانت یې وکړه. فسنیسره للعسرى. نو دته به الله جل جلاله هغه لاره برابره کړي چې هغه د سختۍ او د تکلیف لاره وي. فلهذا دغه 2 آیاتونه یا دغه 2 موضوعګانې چې 2 سړي، یو صادق او یو ورکوونکی او یو هغه چې بخیل او نه ورکوونکی، د دې دواړو دپاره دغه سرنوشت دی چې د یو دپاره به لارې اسانې وي او په ښه ترتیب باندې به زکات ورکوي، خیرات به ورکوي، فقیران به د لاسنیوی به یې کوي. او دویم سړی چې بخیل وي، شوم وي، هغې ته به الله جل جلاله هغه لاره ورکوي کومه یوه چې د بدبختانو
کومه یوه چې د ګناهګارانو او کومه یوه چې د هغه خلکو لاره ده چې د الله نه لرې دي. قرآن عظیم شان کې د تجارت کلمه 9 ځلې ذکر شوې ده او د دوی دلیل د علماو دا دی چې الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی انفقوا نفقه وکړئ خیرات وکړئ من الطیبات د پاکو څیزونو څخه. د سود پیسو کې به نه ورکړئ، د شرابو پلورلو پیسو کې به نه ورکړئ، د خوږ د غوښې په خرڅولو کې به نه ورکړئ، د یو بل غلط کار او د یو غلطې حاصله شوې سرمایه هغې کې به نه ورکړئ، بلکې هغه څه به ورکړئ چې طیبات وي او پاک وي. ځکه الله تعالی طیب یحب الطیبات، الله پاک دی او طیب، او رسولانو ته هم دا وایي تاسو طیبات خورئ. هېڅ وخت مداخله مه کول، کوم شی چې مې درته کړی دی کلو من طیبات، وخورئ د پاکو شیانو نه. ما کسبتم هغه څه چې تاسو کسب کړی د حلال نه، حرام باندې نه، چې د سود پیسې وي، د خلکو د زورونو پیسې وي، د رشوت پیسې وي، او یا د بلې کومې بدې لارې د قمار او د جوارۍ پیسې وي، او یا د بل کوم یو غلط کار دپاره هغه پیسې وي، او یا د خپل عنانیت نه کار اخیستی د خلکو ځمکې لاندې کې، او یا د خلکو نه په زوره باندې پیسې اخلي، او یا دا چې په لاره کې ناستې رهزني کې قطاع الطریقي کې او په یو شکل نه په یو شکل حرامې پیسې ځان ته راوړي او خپله ځان پرې پړسي، دې ته طیبات نه ویل کېږي، دا حرام مال دی. ما کسبتم هغه شی چې تاسو کسب کوئ هغه باید پاک وي. ومما اخرجنا لكم من الارض، او هغه شی چې د ځمکې نه راوځي په هغې کې به هم ورکوئ. صدق الله مولانا العظیم. دا د سورې بقرې 267 آیات دومه سپارې دوم. اوس د اقتصاد دپاره الله جل جلاله د تجارت کلمه استعمال کړې په قرآن عظیم شان کې 9 ځلې راغلې ده او درته وایي چې پاک مال واخله. اسلامي علومات په فقه کتابونو کې او په احادیثو کې په فقه کتابونو کې مشرح دغه فصل باب د تجارت دا د عروض په نامه یادېږي، او دغه عروض څه شامل دي، څه شی چې په دنیا کې دی هغه ټول نه ته موضوع ده، هغه به انشاءالله وویو. خو د اسلام په اقتصادي نظام کې تجارت د مهمو اصولو نه تجارت دی په اموالو کې، او زکات پکې فرض دی او فرضوالی ثابت دی، او هغه دا دی چې مؤمنو سوداګرو ته امر یې کړی الله جل جلاله چې په شریعت کې د اقتصادي قوانینو لارښودنو سره سم د خپلو تجارتي اموالو زکات په خپله مستحقینو او هغه خلکو ته ورکوي کم یو چې هغوی مستحق وي، او که نه وي نو بیت المال ته یې ورکوي چې مستحقینو ته ورسېږي. د اسلامي امت فقهاو تجارتي مالونه د عروض التجاره هغه سامانونه یا هغه ابزار او آلات چې په تجارت کې استعمالیږي، عروض التجاره دا د فقه او د حدیثو د کتابونو عنوان دی. دا په اصطلاح کې هغه شی د عروض التجارت چې دا استعمالیږي د ورځني ژوند کې، او دا یو عامه اصطلاح ده وکلي، او هغه شی نه چې ټول شیان تاسو خوراک کې یو څه شی استعمالوئ هغه ابزار د هغې نوم عروض دی. نو د دې سوداګرۍ اجناس هغه پکې راځي چې نغدې پیسې پکې راځي، متداوله صکوک کوم یو چې کوم یو ښار کې مشهور دي، مثلا په ډنمارک کې دلته کرون چلیږي، په امریکا کې ډالر چلیږي، همداسې ریلې چلیږي، همداسې نور شیونه چلیږي. د هر یو صکوکو هغه متداول سرو او سپینو زرو په قیمت باندې به یې کوئ، او هغه اجناس به کله چې د سرو او سپینو نصاب ته ورسېده نو په هغې کې به زکات ورکوئ. دې کې بیا 2 قسم باندې علماو تذکر، یو منقول مالونه دي، هغه منقول چې یو ځای ته انتقال کېدلی شي، او بل هغه غیر منقول دي چې هغه امکان نه لري چې هغه د منقول شي یا د یو ځای ته لکه ځمکې، لکه هغه شی نه چې په ځمکې پورې اړ لري. بیا دویم سامان آلات دي. سامان آلاتو کې څه شی سپیر پارټ شامل دی، د موټرې پرزې شامل دي، رختونه او هغه کپړې او هغه ریخمین او هغه نور مالونه چې د پنبې نه جوړیږي، هغه ټول فرنیچر پکې شامل دی. فرشونه چې څومره دي، قالینې دي که کارپېټ دی که هر شی دی، هغه ټول پکې شامل دي. ظروف هغه ظروف د خوراک دپاره وي او د کرایې دپاره وي. د خوراک څښاک سامان څه شی چې خورئ
زیورات هغه ته چې ستاسو ګاڼه ده او په میزونو باندې د سرو زرو سپینو زرو اوښان او اسونه ایښي دي او څاروي کوم یو چې ستاسو دپاره هغه اوښ دی پسه دی یا ګډ دی او یا نور کوم یو حیوانات دي نو د هغې ټولو نه به څه کې زکات به خامخا ورکوي. هو دکان دی او که شرکت دی او که نور هغه تمسکات او تضمینات چې د دې سره وي او هغه څه چې د دې سره تړلي وي پانګه او سرمایي وسایل وي او هغه کپیټل ګوډز ټول هغه څه چې راغونډېږي او په دې سره وي ټول به پکې شامل وي او د سوداګرۍ او تجارت لپاره د ګټې د سرمایې لپاره به او د زیاتوالي لپاره به دا استعمالیږي. دې کې زکات دی. دې زکات کې اولي دې تجارت کې یو خدا دی چې په دې کې زکات دی او د دې لپاره شرط دا دی چې اسلامي شریعت کې به مسلمان ته استعمالیږي او پلورل او پیرودل به روا وي ورته. او بل دا دی چې په تجارتي اموالو کې د قرآن کریم په دغه مبارک آیات کې چې ثابت شوي دي خپلو مؤمنانو بندگان ته په خطاب کې همدا فرمایي چې د پاک مال نه به کوي او په تجارت کې نیت ضرور دی. بې د نیت نه تجارت نه صحیح کېږي. که ټول عمر در سره پراته وي په کور کې په هغې کې زکات نشته تر څو پورې چې په تجارت کې استعمال نه کړي. امام صاحب طبري متوفا په 21 هجري کال کې هغه په خپل تفسیر جامع البیان کې د پورتني تفسیر دپاره لیکي چې ابن عباس رضی الله عنه مجاهد رضی الله عنه او پیاوړي شاګردان خوارزمي او نور د دې آیات په تفسیر کې لیکلي من الطیبات ما کسبتم هغه څه چې تاسو د طیباتو اموالو نه لاسته راوړئ ګټه ترې پورته کوئ سوداګري پرې کوئ ترلاسه کوئ یا دغې کې به زکات ورکوئ. جساس امام جساس او رازي او ابن عربي هم ویلي دي چې ظاهر الآیات يدل على وجوب الزکاة في كل ما يكتسبه الانسان فيدخل فيه زکات التجاره. هغه ټول مال چې انسان دا پاک مال یو لاس ته راوړی وي هغې کې به زکات ورکول کېږي او دا تجارت مال دی. انسان هر یو مکلف دی چې باید په دې کې د دې پورتنو اقوالو د مفسرینو د صحابه کرامو او د دې باید ورکول شي. او خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم داسې ویلي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها. د الله جل جلاله فرمان دا دی چې ای رسوله واخله د دوی مالونه صدقه د دې نه وتطهرهم او پاک کړه د دوی مالونه. که زکات ورنه کې مال دې ناپاک دی وتزکیهم پاک یې کړه بها په دې باندې. نو الله په خپله وایي اموال هغه اموال کوم ټول شي نه مجموعا څه ته چې د مال خطاب کېږي هغه ټول پکې شامل دي. منقول دي غیر منقول دي په کور کې دي که بهر دي شرکت کې دي او په بل بانک کې دي او که په هر ځای کې دي په هر حساب که امانت حساب کې دي او که مضاربت حساب کې دي په هر حساب کې دي د دې ټولو ته اموال ویلی کېږي. خذ اموالهم صدقتون دا یو عام کلمه په دې ټولو ځایونو کې استعمال شوې ده او دې کې هیڅ اختلاف نشته دی چې په دې کې زکات فرض دی او ورکوي به. او د زکات د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث دا د قرآن آیاتونه چې فرض دی ورباندې زکات فرمایي چې عن سمرة بن جندب رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج مما الصدقة مما نعد للبيع. فرمایي سمرة رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړی دی چې د هغه ټولو شیانو نه زکات وباسو کوم یو چې موږ سرمایه کړې ده او خرڅولو لپاره هم برابر کړي دي هغې کې باید صدقه ورکړو. ځکه صدقه ورکول رواه ابو داود والبهقي. او همداسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث عن ابي ذر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته. رواه المحلي سنن دارقطني نصف الرای. دې حدیث کې په اوښانو کې صدقه ده شترانو کې په غنمو یا ګډانو کې او په پسه کې صدقه ده. وفي البز صدقه او په رختونو کې صدقه ده. بز علما دا شوي امتعة البزاز کوم شی چې د بزاز متا ده هغې ته رخت ویلی کېږي او تکه ورته ویلی کېږي.
د دې ټکي کې زکات ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ورکړي سره د نور شیونو. ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې واورېدل او فرمایلی چې په ټولو شیونو کې زکات دی، حتی په رخ کې د تجارت هم زکات دی او دا به هم ورکوئ. آثار یعنی د صحابه اقوال کوم یو دي، کلام الله یا آیات شریف د الله کلام دی، حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دي، هغه که تقریری وي که قولی وي او که فعلی وي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دي. او آثار د صحابه کلام دی، کوم چې د صحابه نه ذکر شوی. دلته د صحابه ذکر هم کوي چې د صحابه تایید په دې باندې راشي چې باید زکات ورکول شي په دې کې. نو عبد الله فرمایي چې قال كنت على بيت المال زمن زب بيت المال کې التوم یو زمان عمر بن الخطاب فكان عمر بن الخطاب اذا خرج العطاء جمع الاموال ثم حسبها شاهدها وغائبها ثم اخذ الزكاه من شاهد المال على شاهد والغائب. عمر رضی الله عنه به هر چا سره حساب کو او حساب مال به کم یو چې حاضر او کم یو غیر حاضر یا په بانک یا په بل ځای کې خزانه وا او یا بچا باندې قرض بو هغه ټول به حسابول او دا غینه به زکات اخستو. دا د هغه بیت المال مسئول د عمر رضی الله عنه دا فرمایي چې دا کار به کو. عن عمر بن حماس عمر بن حماس رضی الله عنه فرمایي عن ابيه د پلارنا مې روایت کوم سوي عمر فقال يا حماس وعمر رضي الله عنه ما تقول يا حماس اي حماسه أدي زكاة مالك فقلت مالي مال إلا جعاب وأدم فقال قومها قيمة ثم أدي زكاتها. رواه المحل وكتاب الأموال صفحة 25. عمر رضی الله عنه په یو ځای باندې تیرېده په بازار کې یو سړی ناست و چې ګوډي کڅوړې خرڅولې مشک یا هغه خلطې خرڅولې چې په هغې کې غشي اچول کېږي لکه کارتوس پکې اچول کېږي یو جبخانه غوندې وي. نو هغه ورسره وي دا کڅوړي او ورسره هم دغسې غشي یا بل شی ورته ویل چې ای حماسه زکات ورکړه. هغه ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سرمایه دغه ګوډي دي او دغه غشي دي، زه خو په دې کې نشم کولی، دغه څو کارتوس دي. ورته ویل چې داسې نه چې دې کې ورکړي قیمت کا او ادي زکات. بعد هغې نه چې قیمت کا زکات یې ورکړه که 200 درهمو ته رسېده که 20 دینارو ته رسېده په سرو زرو کې په طلا کې رسېده 20 دینارو ته یا 20 مسخالو ته نو زکات ورته ورکړه. د هماغې د قیمت له مخې ورته ورکړه. دا د عمر رضی الله عنه هغه ارشادات چې د خلافت په وخت کې د خلکو نه زکات اخیستی او اخیسته به یې. همداسې عبدالله بن عمر رضی الله عنه په تجارتي موضوعاتو کې د سامان او د ټولو شیانو سره په فرمایي بهیقي روایت کوي. أبو عبيدة عن ابن عمر ليس في العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة. نشتري هذا عروض أموالو کې هغه سرمایه کې زکات نشته تر څو پورې چې دا د تجارت لپاره نه وي. تجارت لپاره هر شی چې وي هغې کې به ورکوي. او بیا څه وایي اجماع د مسلمینو سره اجمع المسلمین على ان الزکاة فرض واجب فيها. اجماع د امت کتاب الاموال اجماع د امت په دې باندې شوې ده چې څومره سړی خپل هغه څه لري کوم یو چې مال لري باید په هغې کې زکات ورکړي. اجماع د امت ده. موږ 4 شیان لرو: کتاب الله، اصول فقه راخلي، اصول کتاب الله د الله کتاب چې آیاتونه دي، ارشاد النص، تعریف النص، دلالة النص، هغه په خپلو قسمونو باندې ویشل شوی دی. دویم سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، مخکې به درته ویل فعلي حدیث، قولي حدیث او تقریري حدیث. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی په اصولو کې. او بیا ورپسې اجماع د امت ته په کوم شي کې چې مشکل پیدا شوی اجماع د امت یا علماو یا لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کومه موضوع وه هغه صحابه بیا راټول کړه اجماع د امت به یې کوله. عمر رضی الله عنه هم داسې نور صحابه هم داسې. نو اجماع د امت باندې آیات الله باندې سنت نبی صلی الله علیه وسلم په اجماع د امت باندې. او څلورم قیاس د مقیس او د مقیس علیه ترمنځ یو قضاوت او دلیل کول یو مسله مبهمه شي نو په هغې کې راوستل د یو شي پیدا کول د یوې موضوع او که بیا دا هم نه وي یو اسلامي پارلمان ته وړاندې کول په شورا کې
بعد د هغې نه پې بحث کول. خو هغه وخت چې اسلامي شورا علما وي، نه دا چې یو پنچرمین وي، نه دا چې یو بېسواده سړی وي، هغه یو مقننه قوه ده او باید مقننې قوې دا فیصله وکړي په کوم یو کې چې مشکل پیدا کېږي یا د نوي عصر سره مطابق ځینې شیان راوځي چې موږ په هغې کې څه شی نه لرو. لکه مثال په طور باندې موږ قتل خطا لرو، خو ټرافیکي جرمونه پکې قیاس کولی شو. ټول ټرافیکي جرمونه خطا فی القصد او که خطا فی الفعل وي، دواړو باندې موږ کولی شو چې ټرافیکي جرمونه وارسي کړو او هغې ته جزا ورکړو او هغې ته هر څه وکړو. اما بعضې جرمونه موږ لرو چې په هغې کې نه شو کولی. لکه اوس نن سبا چې موږ ته وایي چې حقوق زنان په څه ترتیب راغلي دي، باید حقوق زنان موږ واخلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت او یا د صحابه کرامو د وخت د هغه ښځې چې هغوی په څه ترتیب باندې خپل حقوق ورکول قرآن عظیم شان او د دې ترمنځه ټول راټول شي او لب لباب مادې ته پورته شي او بعد هغې نه د ښځو حقوق وشي. ځکه ښځه د سړي دپاره محکومه ده، د هغې دپاره زیر دست ده، د هغې دپاره مادونه ده، سړي حاکمان دي. فلهذا باید د دې ټولو په نظر کې نیولو سره یو عالم چې په ټولو شیانو باندې پوهېږي او د دې لیاقت لري چې اجتهاد فی المسأله وکړي، او یا داسې یو مقلد وي چې هغه ممیز مقلد وي چې وکولی شي د مسلو اړخونه ټول وڅېړلی شي، نو بیا کولی شي چې یو سړی فیصله وکړي. اجماع د امت، پارلمان، قیاس، دا کارونه موږ ته وروسته راپاتې. خیر القرون صحابه، ثم تابعین، ثم تبع تابعین، دا خیر القرون دي. هغو کوم کوششونه چې کړي دي موږ ته یې ټوله لاره هغه خیر القرون دي. وروسته د هغې نه شر القرون کې شرایط که جوړ شو نو ودې کې که نه شر القرون نشي کولی چې فتوا ورکړي، نشي کولی چې یو شی په قیاس باندې فیصله کړي. همدارنګې اوس راځو دې ته چې نصاب څه ته وایي. تجارتي اموالو نصاب هماغه دی چې کوم یو د اسلام د نقدو او فرض کړی دی په نقدو پیسو کې، په طلا کې او په درهمو کې. زموږ ټول اصول سپین او یا طلا دي، نقره او طلا زموږ دواړه دي. دا زموږ اصول دي په دین کې چې هر څومره نقدې پیسې وي نو 20 مسقاله یا 20 دیناره به چې 58 ګرامه کېږي، د دې نه به اخلو او پیسې به ورکوو ورته. نیم مسقال به ورکوو. نیم مسقال دې ته ویلی کېږي چې د یو مسقال نه بې قیده و، لکه نیم مسقال به ورکوو ورته. خو په وخت زمان کې به بازار کې پوښتنه کوو چې د دې څومره دي، او بر علاوه دا 15% به موږ هغه وخت کوو چې د دې قیراتونه په منځ کې وشمارو. مثال په طور د عراق سره زر یا طلا څومره قیرات لري، او د سعودي څومره لري، او د امریکا څومره لري، او د افغانستان څومره لري. دا طلاګانې فرق کوي. د ځینې ځایونو غش ورکوي او هغې کې لږ قیرات کم وي نو هغه 15 ګرامه دي، او کوم یو چې سوچه وي نو هغه 15 ګرامو کې به نیم ګرام به ورکوي. نیم ګرام قیمت په بازار کې باید واخیستل شي. او یا دا چې 200 نقره 200 درهمو ته ورسېږي هغې کې به ورکوي. نو ګورو چې دغه عیار او قیرات پکې څومره دی او څومره پکې نه دی. نو هر یو 40 روپو نه به 1 روپۍ ورکوو. 40 روپۍ به موږ ورکوو. په 100 کې 2,500، همداسې په لکو کې 2,500 او همداسې مخکې ځو. د دې دا نصاب دی د نقدو پیسو او د تجارت د مال. نو اوس د دې ټولو مثال چې کله برابر شو یا 40مه حصه ورکول کېږي، موږ مخکې ویلي وو چې عشر هم شته، خراج هم شته، د انګورو او د خرماو هغه هم شته، خضر هم شته چې هلته اټکل کېږي په ونه کې چې څومره به کوي، د دې لپاره هم شته. نو دا هغه څه دي چې باید په زکات کې ورکول شي. د سوداګرۍ مسائل ټول هغه دي چې نیت په تجارت پورې اړه لري چې باید وي. رد المختار دا موضوع څېړلې ده او وایي چې 2 جلد وایي چې باید دې کې نیت شرط دی. سامان او آلات و عروض زکات ټول هغه سامانونه لکه ټکټر، تریشل، د خیاطۍ ماشین، د کرنې ماشین، د نجارۍ ماشین، د ترکاڼۍ اسباب، سامانونه او داسې نور چې فقهاو ښودلي دي العروض ثابت عروض وي. د دې نه ټولو نه ورکول د زکات دا ضروري خبره ده چې باید د دې نه زکات ورکول شي او استدلالونه یې مخکې تېر شو. دویم همدغه عروض او سامانونه د سوداګرۍ چې دي، کوم یو چې په خپله ماشین دی، که د ګنډلو ماشین وي،
که په خپله باندې د کور دپاره وي یا د نور سامان دپاره وي، تر څو پورې چې تجارت ته نه وي په دې ماشینونو کې زکات نشته. په کور کې به ثابت پاتې وي تر څو پورې چې استعمال نشي دې باندې نشته. کور د کورونو او د سرایونو او دکانونو او د کاروانځایونو د دې شیانو زکات څنګه ورکول کېږي؟ تر څو پورې چې ته پکې اوسېږي او په کرایه دې نه یې ورکړي تر هغې پورې زکات نشته. هو که زکات دې ورکړو نو یو په 40 روپۍ به ورکړې ورته، په 40 کې به 1 روپۍ ورته ورکړې او په 100 کې به 2.5 روپۍ ورته ورکړې. او که چېرته د سپین زر او سره زر دواړه او نصاب ته نه رسېدل دواړه به جمع کړي او مساوي به کړي چې څومره رسېږي نو هماغه عمره چې څومره چې رسېده هماغه عمره به ورکړي. د ظروف او د فرشونو زکات څومره چې د خوراک څښاک لوښي دي او فرنیچر دی، چوکۍ دي او میزونه دي، فرشونه دي او شامیانې دي او یا چینکې دي او پیالې دي او یا د کرایې نور کوم سامانونه دي چې هغه خرڅېږي یا دغه فرشونه او دا شیونه ټول دا به ټول راټول کړي او د دې نصاب به جمع کړي او په 100 کې به 2.5 روپۍ به ورکړي. خو حاله چې تجارت دپاره وي، پراپرټي وي او یا دکان د کرایې وي، شیونه ترې راوړي او فرشونه خوري او هغه په کرایه باندې درکول کېږي چې کال تېر شو پکې نو 2.5 روپۍ به په 100 کې ورکړي چې هر څومره کېدي 40 کې به یې ورکړي. د کمپونو او کارخانو او میلونو زکات، هغه چې میلونه دي، کارخانې دي، په هغې کې چې ټول شیان جوړېږي برابرېږي په هغې کې زکات شته دی، په بشپړه توګه پکې زکات شته. هو که چېرته یې مارکېټ ولره او تجارت دې پرې کوو نو زکات به په هغه پیسو کې ورکوې کوم چې ستا عاید دی. او د سهامو د ونډې نه مثال په طور باندې یو شرکت دی، په کارخانه ده، دغه شرکت چې دی سهامي شرکت دی یا مختلط شرکت دی او یا حقوقي کوم یو شخصیت دی، هغه شرکت دی او یا د ځانګړو خلکو شرکت دی. په دې کې چې څومره مالونه د شرکت دي دغه ټول به جمع کېږي او د دې نه به زکات ورکول کېږي. هو که په دې کې د یتیم مال و، یتیم مال کې به زکات نه ورکول کېږي، هغه قراس دی. بیا دویم د هغه چا چې لیونی وي یا مجنون وي، د مجنون په مال کې زکات نشته دی. فلهذا د دې دواړو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې په دې شیانو کې باید زکات نه وي. د مختلفو نصابونو او مختلفو تجارتونو هغه څه چې مختلف مالونه دي او مختلف شیان دي هغه به ټول راټولېږي او حسابېږي به او په 100 کې به 40 روپۍ ورکړي که هو په شرط دی چې نصاب ته ورسېږي. د ټول مال حساب د 200 درهمو او د 20 دینارو نه شروع کېږي. په هر سوداګر باندې دا فرض دی چې باید خپل مال د کال په آخر کې جوړ کړي. امام صاحب ابو حنیفه وایي په کال په سر کې او په کال په آخر کې دواړو کې زکات نصاب ته برابر او په منځ کې سرمایه کمه شوه په دې باندې زکات پوره ورکول کېږي. امام صاحب مالک وایي که د سا کال د سر کې هم خراب وي او په منځ کې وي او په آخر کې هم زکات پوره شي نو زکات به ورکوي کوي. او هغه څوک چې زکات نه ورکوي یو مال مثلا قیمت کم کړی دی خو چې کله یې قیمت زیات کړه په هر وخت کې چې وي چې پوره شو نو په 140 کې به 1 روپۍ ورته ورکوي. ځکه د هغې باندې بیا زکات فرض شو او د زکات ورکول به ضرور وي په هماغه حساب باندې کوم چې په طلا او په دې شیانو کې کېږي. په لحاظه دا د زکات دپاره د هغه عروض او یا هغه مالونه چې موږ تاسو روزانه استعمالو، ټیکسي د هغې پیسې که خپل شخصي سورلی دي وي د هغې پیسې نشته دی، پروا نه کوي. شخصي کور کې اوسېږي پروا نشته، د ساتیرۍ دپاره د کوم کور پېښې پروا نشته. خو که د تجارت دپاره شو باید چې دا ورکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. ربنا